زما پښتنو ورونو ستړي مه شئ طبیعت ښه دی کلي وطن کې خیر خیریت دی تپوس خو م کړی دی که نه چې خیر خیریت دی دلته خو دا پته لګي چې خیر خیریت دی ځکه چې کوم غوبل او کومه غویمتات وکړه که نه نو دې نه دا پته لګي چې ټول خوشحاله یې بس مونږ هم خوشحاله یو دا دوبۍ ته راغلي یو که په دوبۍ کې ولاړ یو برکت شاین دوبۍ اوس به خوند وکړي ګلبالي سر خوړلی به راسره په پاکستان کې وو هغه رانه په پاکستان کې پاتې شي بس ما دلته یو بل دغه وکته هم د ګلبالي نه کم نه دی د هغه نوم دی جانان زه خیر ګزاره به کوو دغه دی هی جانانه جانانه و مولا دې په دې وچ شرطان در ارتاو که راځه څه شی کې جانانیه خواراجه څه شی که دلته ودرېږه ما سره لږ السلام علیکم وعلیکم سلام ته اخوا څه شی که ما سره خبره وکړه که صبر وکړه مړه ته یو دا ډېر دي السلام علیکم وعلیکم که نه درته مې ویل چې وعلیکم که نه داسې چل دی زما خو ګروره که نه ته ما دلته دې دپاره برتي کې که نه چې په دې دوبۍ کې ته لږ بلد را بلدې که نه نو ګوره داسې حساب دی که دلته څه پیسې میسې شته او که نشته دغه دوبۍ مړه خدای ته ګوره پاکستان کې دې خلک لوټ کړي اوس دلته خلک تباه کېده خو ټول مزدور کارونه دي مړه دې له خو به مونږ ورکوو ته لږ دې خوا راشه چغې سورې مه وته مې د څه شي دپاره دلته ځان سره ساتلې د څه شي دپاره مې ساتلې نېکبخته نو اوس ستا شاګردي کوو که نه یا نو بس زما شاګردي کې مزې به کې عیش به کې مړه نیکه اوس دا واده راله وکړو اوس خبره کوم درته واده درته کومه خو په یو شرط به درته واده کوم مړه د واده دپاره مونږ ته هر شرط منظور دی که نه وروره ټول شوقیان نه شرط درته منظور دی ای مړه تاله په کبډین درشم دی خوا ما ته وګوره نېکبخته دی خوا ودرېږه لقوه مې شرط دا دی که نه زه یو تپوس نه کوم جواب به یې راکړې ته ما نه څو تپوس وکړې بس چې هر څو تپوسونه مې جواب به یې راکړې خو ګورې فیصله به دا پښتانه رونه کوي بس ټیک ده ما ته منظوره ده ته ته مالکه چې زه سوال ټیک ورکوم لاس په پړقوی خروري ګوري زمونږ پکې د واده مسله ده که تپوس درته دا کومه که نه او چې ته ما ته دا ووایه چې ازمری پېژنې ازمری ولې نه پېژنم ټول ستا په شانتي که ما په شانتي منې که نه منې د خدای فضل دی دا خبره ده ته دا ما ته ووایه که نه د ځنګل زمری یادوم چې هغه اګی چې یو که بچی راوړي چې هغې مړه د ځنګل باچا دې خپلې خوښه ده که هګۍ راوړي او که بچي راوړي ولې ورکه ډب ورکه بله سوال مې ټیک کړم ما زه منم دی بل تپوس نه کوم سور کې کوم یا لکه بل تپوس نه کوم د خدای نېکبخته ریل ګاډی که نه ولې چې په یو ګنټه کې سل میله مزل کوي نو ته ما ته دا ووایه چې په زر دغه څه شی ورته وایي په زر میله به په څو ګنټو کې وایي یو ګنټه کې سل میله نو په 15 ګنټې بس که نه که لاس فکر دلته خو پاتې راغی په لاسو ګنټو په 15 کې درته وایم په لاسو کې په 15 کې په 15 کې دا مازغه پسې دي او پسې دي د واده خبره ده صحیح خبره ښځه څنګه په 15 کې د حساب را سره وکړه نو وروره ریل ګاډي هر وخت 15 ګنټې لیټ ني بس ټیک ده دا خبره مې ومنله او که نه مړه سوال ټیک کوم خبره بس جنۍ که له کوم د خیره یو بل تپوس نه کوم شل کوه مړه دا را
راته ووایه که نه چې دا ریلګاډی چې روان شي که نه او په دې بازارونو کې دا پاټک چې لګېدلی که نه دا ولې موږ بند ساتو چې دا ښار ته تو نه شي او خلک چقړې نه کړي ټیک دی وروره که نه ډب ورکو که نه ای خدای دې وبخ دا راته ووایه ځوانه لاس ماچ ته څه شی کوې مخ ما سره چوپ ودرېږه لاس خورم خو دې نه تنخوا هم نه راکړې او لاس هم اچوي نو تنخوا به در کومه که نه خیر دی څه شی وشي ما سره چوپ ودرېږه بل سوال دی دا راته ووایه که نه چې چرګه چې کوم دی که نه د چرګې ها چې کوم ده او دا راته دا صحیح خبره به کوې ګورې که غلطه دې وکړه نو خدای به دې وایي که واده دله وکړه هله چې واده خبره خدای چې اوس چې اوس تا نه پکې دا سر او پټګي وه دا راته ووایه که چې دا د چرګې هانه دا بچې څنګه راوځي دا چرګیانه بچي څنګه روزي زه په دې اریان یم چې ننوځي پکې څنګه دا هغه دی لاس ماچ دا ولا دا خبره دې صحیح وکړه چې پکې نن دغه کېږي څنګه راځه خیر بهر حال که نه دا څه دی ما اورېدلي دي که نه وي هغه څه دی خړو راغلی پیسو پسې خړو راغلی دی پیسو پسې په خدای ګرځي دا پسې او ما ورته ستا هغه ځای غلط خو ما هلته لام وي نه نو تا ورته دا د دوبۍ دا ځای څه شي دپاره خیال و زه دا تپوس کوم دلته بلا خپل خپلوان دي هغوی ورته نو دی سر خوړلی ما پسې دوبۍ ته څنګه راغلو څه خبر یم چې جاس کې به راغلي نو خدای ته ته بیخ و بنیاد وباسه دا څه شی وکړه نیکه راغې ده پسې قرضه ده نه غواړي تباه به دې کي اوس خبره کوم خبره واوره که نه مړی چل دی که نه ما سره د پیسو ته راک نه لګي که مشي خړو السلام علیکم برکات شو اړیا مشي خړو ډېر خوند یې وکړه هلکه په دوبۍ کې دې دا دې څه شی زده کړی دی خلاصه به دلته چې راشي هر څه شی به زده کې دا څه شی دی نو والله چې ډېر خوند یې وکړه ته څه شی کې جوړ تازه درې مړه ته لاس کوي برکات شو ښه یې بس شکر الحمدلله څنګه طبیعت دې ښه دی کلي وطن کې خیر خیریت دی خلاصه بالکل خیر دی بچي مې خو ټول خیر دی تاسو ښه یو بس شکر الحمدلله شکر دی بس خیر خیریت دی داسې چل دی چې ما ویل سلام به وکړم ورو به شم بس خپل نه ښه دې وکړه ښه دې وکړه سلام دې وکړه ښه دې وکړه دوبۍ کې څه شی کوې خلاصه تو پسې راغلی یم وکه یې پرېږدم نه نو ما څه شی کړی ولې خیر خو دی داسې چل دی برکت شاه چې کومې پیسې دی ما نه اخیستې دي که نه قرض بس اوس بې راکوي او که در نه کړو نو څه چل به وکړي خلا چې ویړ کړي ته پکې رادرومه مخه یې ما هغه کار دی دا زما نیک دی ماله واده کوي زه بې سره م ورکوم ولې خلا چې لاسه مې خرابېږي ته درې زمانه ما به څه خراب کړي دا لیونی دی چېرته نه راوستی دا د دوبۍ کې اوسېږي دی والله چې داسې خاص نه پېژنم زما ورسره دومره تعلق معلوق دي چې خو اوس ما سره برتي شوی زه په خدای چې اوس شورتې ته ووایم مړه شورته یې مونږ خپله شورته ده خیر دی مونږ دوستان دي اواز بلند دی که زما نیک سړي به په کم اواز خبرې کوي ځان پوه کړه خلا چې د ویړکه خراباندې ځان خرابوي درې ویړکه په خدای که زما پرزي بیا په جاپان کې هم پیدا مړه نو بس ته یو ډډې ته ودرېږه لږ ما ورته پرېږده چې زه ورسره وګړېږم چې پته ولګي نو بیا به دې پوه کړم که او دا باو مې دله چوجاړي بس منم دي که نه منم دي دلته ودرېږه ښه زما خو ګروره نور څه شی کړې دغه دی والله پیسې خو را سره نشته نه برکت شاه شپږ میاشتې وشوې او 10,000 روپۍ د رانه قرض اخیستي دي دا وې نن راکوي نو چې ما سره شته نو زه څه شی وکړم نو چې ما سره نشته زه څه وکړم نو ته به ګزاره وکړې که نه نو باغ ته خدای مې دې ووایي که را سره شته بس دی خدای مې د قسم یو چې سره ده شته دی
قسم وي چې سره شته دی ورکوي یې نه. دا اوس وګوره وي تا سره پیسې شته وخوره ورته قسم چې ما سره پیسې شته قسم ورته وخوره. قسم ورته وخورم نو در کوم نه څه وکړي څه چل وکړي. دا خو خلو کا پاپریتو اورېدلی دی نو خلو چې پاپریتو واوړې چې اوس کیمه کیمه دي کی ځون خبر کا. دا ټول زما رونه دي او ستا امرونه دي خو ټول زما امرونه دي. خبره د پیسې د مونږ سره به په جرګه کې بدماشي ونه کې خدای چې ټوپې پکې د نه وتښتم. خلو چې دا خو مو ته ډېر ویران ښکاري خلو چې زم د نه خولې واخلم بس ته یې لورې ودرېږه. دا تاسو سره لکه د چرګانو یو بل سره ونښتئ. د بدماشي کوي مونږ مخکې نیغي. بس خیر دی ګزاره وکړه لږ ودرېږه. تباهو مې څه شی کې لږې تباهو مړه زور یې نیم کو. څوک بربادوي بربادوي څوک تا نه یادې نېکبخته تا نه یادې. خولې مې روکه خولې مې روکه ورکه دا غلو کو وسیې درک داسې چل دی که نه زه دې ګره زه دې په ایمان چې ګیره نیسم که نه پیسې را سره نشته ښه ګیره مې نشته او پیسې سره شته پیسې روله روکه. په خدای اعتبار وکړه چې ویم بس یو دمړی هم را سره نشته که نه دا منع که نه دروغ نه ویمه که وویړکیا ځان را باندې مه خرابوه خولو چې وچاته کم د ځمکې له روغته کم. زه مړه والله قسم ورته ووې واده خو کې که دا ته شی دې راوستی ده لاړ شه لاړ شه دا ته شی دی دا خو چینجی دی خلو چې و چینجی دی و ترومه خور شي دا دیکه دې ویلې روکه چا درکه نېکبخته په سترګو ړوند دي که څه شی په سترګو دې چتې خو نه دي داسې کساویړکیا شرافات یې زده که خلو چې خرابوم دی دا څه شی کوې نېکبخته په ما مړه ویړکیا ته خو خلو که پیدا پوهېږي څه شی کړې نېکبخته دا څه شی دی څه شی دی خبره واوره دې له روشه دا ټوپې یې واخله ودرومه سا دا یې دې نه ته شی جوړ کو خونه یې ویرونه کې زما ټوپې په ځای بوتل شو خړو زما خبرې ته لږ غوا کېده که پیسې چې راشي نو بیا به درکړم ښه کساویړکیا خلو چې ماشومان مې وږي دي او په نیټو د اغستې د شپږ میاشتې وشوې 10,000 روپۍ دې په خیه داسې نو وشوه چې ما سره نشته نو څه شی درله درکړم څنګه یې سره نشته وایم نه یې درکوم ته به څه شی وکړي تا باندې مې اعتبار ختم دی بیخي اعتبار در باندې نه کم وایم زه نه یې درکوم ته خو په خبره نه پوهېږې څنګه یې نه راکوي نه یې درکوم خلو چې زه د پیسو کې وتړم ته به څه شی وکړي کوي یې که نه وایم نه یې درکوم څنګه یې نه غلی وکړه نه یې درکوم دا دیکه دې چوله ویرکه تا ته مې درک موله دې دیکه روکه تا ته مې درک موله یا بل هم روکه وای دې خونه ویرونه که ته په ټوکه باندې نه پوهېږې ګوره خدای مې دې ویول په دې وچت کې مې دې ځمکې ته به دې راخطا کړم خلو چې زه دې ځمکې له مې راخطا کړه چې ټیک دې ځمکې له راخطا کړم مړه دې خولې ته خو دې وګوره پیسې راکړه وایم نه یې درکوم ستا پلار به هم راکوي نه یې درکوم پیسې راکړه خدای مې دې وی خمبیره کوم دې ګورې مولا دې غر که چې وړکه پیسې راکړه خرابېږي واله خپله پیسې دې دا ونیسه رایه که پیسې واله دا خپله پیسې دې ونیسه بس رایه که دا دې واله پیسې بس دی اصل بیا یې چې راسره نشته ده دا څه شی وشو دا واله وای 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 دې دا څه شی دی دا دې زویا ورګینا وای 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 برکت شاه پیسې دې واپس واخله پیسې مې څه کړه دا دې کنه پیسې مې لونه وشماره خپل حساب دې وشماره دا کوم حساب ودرېږه صبر وکړه پرېږده دا ګړی دې وراکه دا تشي باندې واوړېدو زه خبرې ما ته خو یو ټکم نشته دی بیا بیا راکې پارم نه به څه شی ما خپل حساب ته نه ما در باندې ډېر اعتبار دی دا څه شی کوې مړې بیا بیا راکې وایخله ودرېږه نه یخلم که نه بیا بیا راکې که نه دا څه شی دی
د پیسې دې واجه خوله که یې واخلم دې شپږ میاشتې نورې بېرته قسم شپږ میاشته پسې راکړه خو اوس یې مه راکوه واویړ کې غر کېږم وای 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 واخله واخله وای 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 نور خو تشه برکت شاه بچ میکه بچ میکه همدغه دی وای 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 یادکې دا تشه دی دا خو منګور دی وای برکت شاه خوله چې غرق شم تباه شم دغه نه خو مې اوس خلاص که واسکټم پرې بس دی که نه زما څه کار دی څه خبرې مې دا څوک دي څوک نه دي وای وای زما ستا حساب کتاب ختم شو ښه که نه وای خدایا بس دی چې څه شی که جامې خو ته مه وباسه دا څه شی دا څه شی که وای پلور مې هم توبه ده زه څه خبر وم چې ته کرداري سره داسې کوې Tishaka پیسې مو واخیستې تشکه دې پکړه پیسې راکړه تشکه پیسې م څه کړي نه خو ما خو نه دي اخیستې پیسې څه شوې ما ته خو نه دي میلاو کړي بنیاد مو د په واسکټ کې وي که څه شی دا دي که نه دا خو یو دی نورې څه شوې خو دغه بلې شي شته که نه زاته زه سړي بس ورشاله شابه لاړ نه شي پیسې کړي شابه نه که سړي پسې ځان رسوه دغه واسکټ کې پیسې وي که نه پیسې واخیستې دي که نه سړي پسې لاړ ګیر کړي د غار که چې غار شي هغې کې پیسې وي که نه ولې څه مړه